ټول شمول حکومت که په دې معنا وي چې د حکومت ټول مامورین او ټول کارکونکي په حکومت کې وي، نو د موږ په اوسني حکومت کې د تیر حکومت یو مامور هم موږ له وظیفې نه ده لرې کړی، او له موږ سره د تیر حکومت 15 لکه مامورین چې په هغو کې لوړ رتبه او ټیټ رتبه کسان شته هغه له موږ سره کار کوي. یوازې په سیاسي بستونو کې تغییر راغلی ده او دا د ټولو دنیا تعامل ده. که د دنیا په ټولو حکومتونو دولتونو کې وکتل سي چې کله یوه ډله قدرت ته رسیږي نو هغه د بلې ډلې کابینه بدلوي. په افغانستان کې معینې کار شوی دی. که خبره د قومونو د اشتراک وي نو په افغانستان کې داسې قوم نسته چې د افغانستان په کابینه کې دي هغوی نمایندګي ونه لري. او که خبره د افغانستان د مسلکي شخصیتونو وي نو د افغانستان ټولې ادارې مسلکي خلک چلوي. د مثال په ډول زه د وزیر خارجه په حیث باندې د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی یم. له ما سره 15-16 ملګري به نه وي راغلي، خو په زرهاوو زاړه کسان، مخکیني کسان، تعلیم یافته کسان، د ماسټریو دکترا درلودونکي کسان کار راسره کوي. که موږ د صحت وزارت ته نوی وزیر ورټاکلی، خو له هغه سره تر 40 زره زیات پخواني کسان کار کوي. همداسې په نورو برخو کې البته دومره غټ تحول او انقلابي تحول داسې تکامل ته رسیږي، دا وخت ته اړتیا لري. او زه امید لرم چې موږ به په آینده کې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولرو او ښه پرمختګونه به ولرو، او داسې یو نظام به قوي جوړ او په پښو ودرېږي او لا به مضبوط شي چې افغانانو ته به خدمت هم وکړی شي او له نړیوالو سره به ښه تعامل هم ولري. و یو سړي اور اخیستی و، اور ورباندې بل و، یو بل سړی د دې په ځای چې د هغه نه اور مړ کړي هغه ته وایي ته ودرې زه په تا سګرېټ لګوم. ځوان د افغانستان په کومه برخه کې که غریبي وي، که دربدري وي، که اور بل وي، څوک دې ورباندې سګرېټ نه لګوي، د مړ کېدو کوشش دې وکړي. د زور اپشنونه، د فشار اپشنونه دا ټول وکارول شو، نتیجه یې ورنه کړه. راسي چې اوس د مفاهمې او د مذاکرې او د تفاهم له اپشنونو نه کار واخلو. راسي ټوله دنیا د سولې خواته روانه ده، د قرارۍ خواته روانه ده، د تفاهم خواته روانه ده. موږ هم د تفاهم خواته ولاړ شو. افغانان هم حق لري ډېر وځورېدل. که د افغانستان کې ثبات نه وي، تاسو څه فکر کوئ چې د مهاجرینو څومره لویه جوپه به په اروپا باندې ورماته سي؟ آیا دا د اروپا په ګټه ده؟ خو نه ده. څوک چې اروپا ته افغانان بیایي هغوی ته د موږ پیشنهاد دا ده چې تاسو په یو کس باندې کوم مصرف کوئ، په هغه مصرف باندې په افغانستان کې د نن د 10 کسانو ژوند ښه کولی شي. افغانستان ډېر یو زرخیزه هیواد ده، خوږې اوبه لري، خوږه مځکه لري، زراعت لري، مالداري لري، معدنیات لري، او ماشاءالله اوس یو ښه حکومت لري. که دلته له افغانانو سره مرسته وسي دا به د نړیوالو هم په ګټه وي او د افغانانو به هم په ګټه وي. له نیکه مرغه افغانستان په یو ډېر ښه موقعیت کې ده. افغانستان د هیوادونو ترمنځ، د تمدنونو ترمنځ د وصل لاره ده. افغانستان د دې ډېر ښه ظرفیت لري چې مرکزي اسیا او جنوبي اسیا سره وصل کړي. موږ پلان لرو له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره، له ایران سره، له پاکستان سره، له چین سره او تاجکستان سره چې د موږ نږدې ګاونډیان دي، او له دې نه ورې خواته د سیمې له هیوادو سره له اکثرو سره ډېرې ښې اړیکې لرو. او ډېر هیوادونه دې ته لیواله دي چې افغانستان د دې جوګه سي او دا سهولت ورکړي او دا زمینه مساعده کړي چې دغه نور هیوادونه د افغانستان له لارې سره وصل شي. د برېښنا په برخه کې، د پایپلاین ټاپي د پروژې په برخه کې، د کاسا زر د برق د پروژې په برخه کې، همداسې د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې،
په ډیرو برخو کې نو دنیا د ګاونډي هیوادونو هم دا په ګټه ده چې په افغانستان کې ثبات وي او د موږ هم دا په ګټه ده چې له ګاونډیو سره ښې اړیکې وي. تر اوسه پورې موږ څه ستونزه نه لرو، څه مشکل نه لرو، له ټولو سره ښې اړیکې دي. او څه وخت مخکې مطبوعاتو د تاجکستان هیواد په برخه کې څه منفي خبرې راپورته کړې. موږ تر اوسه له تاجکستان سره هم کوم لانجه باندې نه یو اوښتي. کوشش هم دا ده چې له هغوی سره هم مثبت اړیکې ولرو، مفاهمه ورسره ولرو، مذاکره ورسره ولرو او په راتلونکي باندې خبرې ورسره وکړو. نو هم سیمه دې ته لیواله ده چې له موږ سره تعامل وکړي او هم موږ دې ته لیواله یو چې له سیمې سره مثبت تعامل ولرو. او دا چې له 45 کالو وروسته په افغانستان کې ثبات راغی، د جنګ سطح 0 ته راټیټه شوه، نو دا به په سیمه کې د یو مثبت تحول دروازه خلاصه کړي او موږ امید لرو چې دا به ټول طرفونه خپله ګټه باندې وبولي او ټول به په ګډه همکاري سره وکړو. دنیا نوره نړۍ ډېره مخته روانه ده، یو له بل سره ډېرې مثبتې اړیکې لري. د موږ سیمه چې خواره ده تر بل هر چا زیات مجبور یو چې یو له بل سره ښې اړیکې ولرو. او د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې هغه د یو په ګټه د بل په تاوان کار نه کوي. موږ له ټولو سره د متوازن سیاست له مخې، د معتدل سیاست له مخې اړیکې پر مخ بیایو او غواړو چې اړیکې مو سره ښې وي.